د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو ځانمرګي برید شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې دا برید تېره شپه د شمالي وزیرستان په اسمان منځه سیمه کې داسې مهال شوی دی چې پوځیان سیمو ته په عملیاتو وتلي وو. د پوځ په خبره په دې برید کې 7 پوځیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني چارواکو په خبره په پیښه کې ټپي شوي پوځیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې ده او د ورته نور بریدونو خبرداری ورکړی. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي جیانګ دوان ویلي چې امریکا او دغه هیواد د ملګرو هیوادونو په افغان جګړه کې د افغانانو پر بشري حقوقو تیری کړی دی او امریکا ته پکار ده چې د ناټو هیوادونو د رهبر په توګه په افغان جګړه کې د خپلو کړنو پر غاړه پړه پر غاړه واخلي. د چین نړیوالې راډیو د خبر له مخې هغه زیاته کړې چې امریکا په افغانستان کې د خپل 100 کلن ماموریت په ترڅ کې د دغه هیواد حاکمیت ارضي تمامیت نقض کړی او دغه راز د افغانستان اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سخت سبوتاژ کړی دی. د اروپایي ټولنې مشرې ارسولا وانډرلاین له افغانستان سره د 100 میلیونه یورو نور اضافي بشري مرستې ژمنه کړې ده. هغې دغه راز ویلي چې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره به خپلې مرستې نورې هم پراخې کړي. کابل کې د یونما د دفتر ځینو استازو د افغانستان اسلامي امارت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له سرپرست وزیر ملا یونس اخوند سره لیدلي دي. په دغه لیدنه کې د یونما استازو ته ډاډ ورکړل شوی چې ټولې هغه پروژې د ژر تر ژره بیرته په نورمال ډول پیل شي چې مالي ملاتړ یې ملګري ملتونه کوي او وزارت به یې بشپړ ملاتړی او همکار وي.